کورنیو چارو وزارت د خپلو شپږو میاشتو لاسته راوړنې له خبریالانو سره شریکې کړې. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قانی نن خبریالانو ته د یوې خبري غونډې پر مهال وویل کورنیو چارو وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې 11,000 کسان د مختلفو جرمونو په تور نیولي چې د څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. به تعداد 11631 تن مزمین در پیوند به این واقعات جرمی از سوی پلیس بازداشت گردیده‌اند که دوسیه‌های نسبتی بازداشت شدگان پس از بررسی‌های ابتدایی محول مراجع عدلی و قضایی کشور شدند. همدارنګه ښاغلي قانع زیاته کړه له یادو 11,000 قضیو څخه 214 قضیې د جنایي جرمونو، 915 قضیې د قتل، 1112 قضیې د چورو چپاول، 225 قضیې د غلا ثبت شوي دي. از جمله این رویدادهای جنایی تعداد 935 قضیه قتل، 112 قضیه چپاولگری و رهزنی، 2052 قضیه دزدی، 362 قضیه سرقت‌های مسلحانه، 182 قضیه تجاوز جنسی، 21 قضیه اختطاف، 58 قضیه قاچاق اموال، 55 قضیه قاچاق اسلحه و متباقی تعداد 4282 قضیه سایر جرایم مانند جعل و تزویر، فریبکاری، قاچاق انسان، فرار از منزل، رشوه‌ستانی و اخاذی غیر قانونی، فعل قمار، حادثات ترافیکی، غصب املاک و غیره جرایم می باشد. ښاغلي ویاند زیاته کړه د کورنیو چارو وزارت د کشف او جرمونو د مبارزې ریاست په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې 800 میله سپکې وسلې، 15 میله درنې وسلې، 1,000 د سپکو او درنو وسلو مرمۍ، 218 لاسي بمونه او ځینې نور وسایل د خپلو عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. تعداد 800 میل سلاح‌های مختلف نوع خفیفه، 35 میل سلاح‌های ثقیله، تعداد 31,000 فیر مرمی سلاح‌های سبک و سنگین، 216 حلقه بم دستی، 556 عدد شاجور، 137 پایه مخابره، 42 قبضه برچه، 125 صوب واسکت‌های زرهی و پرتله نظامی، 207 اراده وسایط نقلیه مختلف النوع، 96 اراده وسایط مترسلکل، 107 قاب دوربین، 9 پایه دستگاه ماین پاکی، 275 حلقه ولچک، 470 کیلوگرم مواد انفجاری، 160 سید موبایل، مبلغ 438,000 پول جعلی افغانی، 23,000 دلار جعلی، 30 جواز سیر تزویری، 70 پاسپورت تزویری، همچنان 11,000 قرص تابلیت های روانگردان و همچنان مبلغ 1.5 میلیون افغانی و 16,600 دلار پول نقد از قضایای جرمی در جریان عملیات به دست نیروهای پلیسی مبارزه با جرایم آمده شده است. د یاد وزارت ویاند ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه شپه ورځ د ولس په خدمت کې دي. همدارنګه د په پانګوالو غږ وکړ چې پرته له کومې ستونزې په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ ژمنه کوو ټولو هیوادوالو سره، خاصتا دغه اقتصادي مجاهدین تجار صاحبانو سره ژمنه کوو چې د تاسو امنیت ان شاء الله په ښه توګه تامینیږي، هغه که داخلي تاجران وي، هغه که بهرني تاجران وي. موږ ټولو ته دعوت ورکوو چې راځئ د افغانستان د ودې او پراختیا په برخه کې توجه وکړو تر څو چې افغانستان صادرات زیات شي، صنعتي هیواد جوړ شي او د افغانستان اوبه په ښه توګه مدیریت وشي. دا په داسې حال کې ده چې کورنیو چارو وزارت په کابل کې د لا ښه امنیت د تامینولو لپاره د کابل ښار په مختلفو واټونو کې 2,000 امنیتي کیمرې ځای پر ځای کوي چې د امنیت په راوستلو کې به رغنده رول ولوبوي. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.